جزاک الله خیرا بارک الله فیک. شیخ محترم سوال بل دی هغه دا چې مسلې خو مخې ته راځي او قصې هم مخې ته راځي، خو دا خبره به ډېره زیاته یو بل چړکه راځي چې خلک وایي حسین رضی الله عنه چې چا وجلی دی هغه یزید. آیا دا حقیقت دی؟ تاریخ څه وایي او زموږ اسلاف څه وایي د دې په باره کې چې واقعي هم یزید د حسین رضی الله عنه قاتل و او که نه؟ اصل ما دې خبر د اشاره وکړه، ټوله خبره په داسې پروګرامونو کې نه کېږي ځکه دا ډېر اوږد تاریخ دی او دغې ډېر ښکلی تاریخ چې دی حافظ ابن کثیر په البدایه والنهایه کې لیکلی دی. حافظ ابن کثیر کې بیا کمال دا دی چې کله تاریخ لیکي کومه خبره چې کمزوري یا د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه خلاف وي، چاپ 10 کله یې ځان پکې رانیستلي، نو هغې کې به هغه لږ وضاحت هم کوي. یزید ابن معاویه دا په دور کې چې خلیفه شه دغه باچایي دغه ملوکیت هغه سبب وګرځېد د واقعې د کربلا، خو البته هغه نه د ده د مرګ حکم کړی دی او نه وجلی دی، بلکې دلته کې خلک ځانه بیا څه قصې جوړې کړي چې رسر یې کټ کوه هغه یزید ابن معاویه ته ولېږه هغه دا وکړو دا وکړو دا وکړو. دا خبرې ابن کثیر دا ثابت نه دي، دا هغه خلکو چې د اهل سنت والجماعت مخالفین دي هغې د ځانه په دې کې جوړې کړي دي. بلکې یزید ابن معاویه عبیدالله ابن زیاد ته جواب ولېږه چې په خپل سر به څوک نه وژني، هغه یې منع کړی مو، او دا یې ورته وویل چې د هرې خبرې او مشوره کې خط به رالېږي، امر انتظار به کوې، کوم امر چې درځي هغه به کوې. بلکې حافظ ابن کثیر او نور مورخینو دا هم لیکلي دي چې کله یزید ابن معاویه خبر شو د حسین رضی الله عنه د قتل نه څه خفه شو، هغې خفګان هم ښکاره کړي چې کاش دا زما خواله راغلی وی نو ما به نه یې وجلی. نو دا بعضې خبرې چې د یزید ته منسوبې دي دا سندن ثابتې نه دي، خو بس دا خلک یو ماتم یې جوړ کړی دی او دا بعضې خبرې چې د غم خبرې سړی خفه کوي دا لږ اثر هم ډېر کوي او به څوک مخ وایي او څوک چې دی ګریوانونه وایي او هغوی جوړ کړی دی او اهل سنت والجماعت ځان نه پوهېږي او همداسې پسې روان دي. د ډېرې خبرې په دې کې داسې دي چې هغه د یزید ته د هغې سند نه دی رسېدلی په صحیح سند سره، د هغه کارونه د هغه نه دي، د خلکو د ځانه څه قصې جوړې کړي دي. صحیح د یزید کې به نور ګناهونه وو، خو د حسین رضی الله عنه مباشر قتل هم نه دی کړی او خوشحاله شوی هم نه دی، او څه ثبوت هم داسې نشته چې دا پای کې ملوي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcasts.